کم راوی چې دا حدیث نقل کړي دا د نسړي بچی دی، کم کتاب چې دا لیکلی دی دا د نسړي بچی دی، دا خو امام بخاری لیکلی و، دا امام مسلم لیکلی دی، ابو داود نسائی لیکلی دی، ابن ماجه، امام احمد، امام شافعی، مستد ابو عوانه، امام داری قطی وغیرہ ټول دا نقل کړی دی. ډېر ظالم وایي دا ټول د نسړي بچی دی. تاسو نه تپوس کو مسلمانانو دا ائمه د دین چې دیو دا موږ ته دا حدیث را نقل کړي دا د نسړي بچی شي نو د سړي زوی راته وښیوه. د سړي زوی دی څوک د دې خو معنا دا شوه چې دا قیو مفتی دا په ټوله دنیا کې د سړي زوی دی نو ټول د نسړي بچي دي. دا روایت جوړ کړی دی هغه د نسړي زوی دی، کم راوي چې ویلی دی هغه د نسړي زوی دی، کم خلق چې خلقو ته وایي دا د سړي بچی. راسو ګورئ نن سبا په سوشل میډیا باندې بعضې خلک لګیا دي، مفتیان به ځان ته وایي او لګیا دومره غلیظ زبان به استعمالی، غلیظ لهجه استعمالی چې ته به حیران شې د ائمو د دین په باره کې الفاظ د هغې څه دي، الفاظ د هغې دا دي چونکې تاسو ته معلومه ده، مشهوره خبره د ټولو خلکو ته معلومه ده، عایشه صدیقه رضی الله عنها دا یې نکاح شپږو کالو په عمر کې نبي صلی الله علیه وسلم سره شوې ده، واده د 9 کالو په عمر کې شوی دی. په دې باندې اعتراض کوي منکرین حدیث، وایي دا ګوره عقل لمني، وایي د 9 کالو جنۍ سره نبي څنګه نکاح کړې ده، نو بیا څومره غلیظ الفاظ استعمالوي، داسې الفاظ استعمالي موږ له پکار نه چې استعمالي کړو. لیکن زه افسوس کوم په دې وخت کې اوس هم بعضې خلک شته دی، داسې بېدینه خلک شته دی چې داسې مفتیانو د هغې تایید کوي، د هغې مرسته کوي، د هغې په حمایت کې کمنټس کوي. او څه وایي دغه مفتي صاحب او دغه منکرین حدیث څه وایي؟ هغې الفاظ دا وایي کم راوي چې دا حدیث نقل کړی دا د نسړي بچی دی، کم کتاب چې دا لیکلی دی دا د نسړي بچی دی، دا خو امام بخاری لیکلی و، دا امام مسلم لیکلی دی، ابو داود نسائی لیکلی دی، ابن ماجه، امام احمد، امام شافعی، مستد ابو عوانه، امام داری قطی وغیرہ ټول دا نقل کړی دی. ډېر ظالم وایي دا ټول د نسړي بچي دي، وایي دا وایي د نسړي بچي دي. بیا څه وایي په هغه کتاب به زه اور بل کم چې کوم کتاب هغه دا لیکلي دي چې د عایشې نکاح د 9 کالو په عمر کې شوې ده، نو دا خو ټول کتابونو د دین لیکلي دي. مطلب دا چې ټول دین ته اور لګې، ته بخاري او مسلم ته او ته ابو داود او نسائی، ابن ماجه، مسند احمد، طبرانی، مستد ابو عوانه، امام حاکم مستدرک وغیرہ دي ټولو ته اور لګې. یو سړی حیا وغورځوي نو هغه به ته څه ګیله وکړي. او په دې کې مو ته بعضې کسان وایي بلکل مفتي صاحب زنده باد، ته ځانه خبرې په دې خو تا خپل ایمان وبیلو، د ځانه خبر شه تا خپل ایمان سودا وکړه، اخره خاتمه دې خرابه شوه. او چې دا ائمه د دین تاسو نه تپوس کو مسلمانانو دا ائمه د دین چې دیو دا موږ ته دا حدیث را نقل کړي دا د نسړي بچي شي نو د سړي زوی راته وښیوه. د سړي زوی دی څوک د دې خو معنا دا شوه چې دا قیو مفتی دا په ټوله دنیا کې د سړي زوی دی نو ټول د نسړي بچي دي، دا معنا شوه. نو کم سړی چې بې ادبي کوي، ګستاخي کوي د ائمو د دین، ګستاخي کوي د صحابه کرامو، ګستاخي کوي د امامانو د دین، د دې سړي خاتمه به خرابېږي. ګورئ موږ ویو خاتمه دې خرابېږي د الله باندې توبه وباسه، بس که توبه وباسه موږ سره څه پول او پټی شریک نه رهی چې جګړه هم در څپي، موږ خو ستا خیر خواهان یو، راشه توبه وباسه د الله باندې خاتمه دې خرابېږي. لہذا څوک چې د ائمو، څوک چې د امامانو، څوک چې د علماو د هغې استهزا کوي، قرآن پسې استهزا کوي، حدیث پسې استهزا کوي، د دې به هم خاتمه چې کوم دی هغه خرابېږي. الله دې زموږ اخره خاتمه ښه کړي.